نن زما مشر ورور پیدا محمد قبایل د چمن انتظامیه لخوا گرفتار سو. پیدا محمد قبایل نه څه غل دی نه کم داسې جرم یې کړی دی نه د کم قتل کړی دی، صرف او صرف د تعلق د پی ټی ایم سره دی. د پی ټی ایم صوبایي کمیټې غړی دی. د هر وخت د پښتنو د حقوق خبره کوي، د پښتنو د خپلواکۍ خبره کوي. پر دا بنیاد باندې نن د انتظامیه پورته کړی دی چې په جیل کې هم نسته، په جیل باندې هم جیل تم خلک ورلو، په هغه کې هم دی نسته، نادرکه دی. که چیرې پیدا محمد قبایل ته هر نقصان ورسیږي د دې ذمهواره به د چمن ضلعي انتظامیه ورسره ډي سي او نور ملوثه خلک وي. پیدا محمد قبایل د هیچ چا سره ذاتیات نه لري. پر دا بنیاد باندې نن دی پورته سوی دی چې ته ولې د پښتنو د حقوق خبره کوې، ته ولې د مظلومانو خبره کوې. نو دا پیغام یې مخته نشر کړي چې در ټولو ادارو پورې ورسیږي. دلته چې هر څوک امن غواړي، انصاف غواړي، هغه به وجیل ته ځي، د هغه پر کور به چاپېول کېږي، هغه به زورول کېږي. کوم چې زورور خلک دي، ګناهګاره خلک دي، د هغو دپاره هېڅ عدالت نسته، یو قانون نسته، هغه آزاد ګرځي. کوم چې دلته امن غواړي، انصاف غواړي، خپلواکي غواړي، د هغو دپاره به تکلیفونه وي، مشکلات به وي، جیلونه به وي. که چیرې پیدا محمد قبایل ته د هرې خوا نقصان ورسیږي، د دې ذمهواره به د چمن ضلعي انتظامیه ورسره ډي سي او ټول ملوثه خلک وي. زموږ خواست وو چې پیدا محمد قبایل پر دنیا یو جرم نه لري، چې کم کیسونه وو پر ده باندې، کم اف آی آرونه وو، هغه ټوله ده ګټلي وو، په هغه کې وده ته ضمانت میلاو سوی وو. نن نه پر ده باندې کم اف آی آر وو، نه پر ده پسې کم کیس وو. بغیر اف آی آر، بغیر کیسه نن دی د پولیسو لخوا گرفتاره سوی دی، چې اوس د پولیسو سره هم موجوده نه دی. دوی وایي چې زموږ سره نسته. نسم ویلی چې دوی و کومو عدالت ته وړي دي، پورته کړی دی، ورکړی دی، نادرکه کړی دی. که هر وخت د سره هر ذاتیات وسو یا هر ظلم ورسره وسو، د دې ذمهواره به د چمن انتظامیه ډي سي ټول ملوثه خلک وي. پیغام یې مخته نشر کړي چې د ټولو پښتنو پورې ورسېږي، په دې کې اواز پورته کړي. امام به منظور وي، مقتدیان به پښتانه وي. امام به منظور وي، مقتدیان به پښتانه وي. په نیت د شهادت په هر سړی پسې درېږي، د امن صورتونه به په هره کار کې وایي. په نیت د شهادت په هر سړی پسې درېږي، د امن صورتونه به په هره کار کې وایي. د لمونځ د ازادۍ لمونځ وي، په ویره مخ پروت کېږي.